يشاطرني المحبة والهياما وينثر شعره درا مضيئا لصحب طيبين منافرا. حضرت ابو ذر غفاری رضی الله تعالی عنه. حضرت ابو ذر غفاری رضی الله عنه چې اصلي نوم یې جندب بن جناده و، بنو غفار قبیلې ته منسوب له مدینې منورې نه 80 میله لرې د بدر په شاوخوا کې هغې لارې ته نږدې اوسېده چې له مکې مکرمې نه د شام او فلسطین په لورې تللې وه. د حضرت ابو ذر رضی الله تعالی عنه د قبیلې د ټولو خلکو ورځنی شغل که څه هم د لارې شکول او د تجارتي کاروانونو لټول و، خو ده ته الله تعالی د اسلام له راتګ نه لا دمخه د توحید لاره ښوولې وه او په فطري ډول له شرک او بدو عملونو څخه بیزاره او متنفر و. په خپله یې د ځان لپاره د یوه خدای د بندګۍ څه طریقه ټاکلې وه او د شپې زیاتره برخه به الله تعالی ته په سجده پروت و. په صحیح مسلم کې راغلی دي چې پر ابو ذر رضی الله تعالی عنه باندې لا له اسلام راوړلو نه د مخکې د خدای جل وعلا ویره مسلطه وه. په خپله له هغه نه روایت دی چې زه به د شپې د لمانځه لپاره درېدم او تر هغه به ولاړ پاتې کېدم چې صبح کاذب به راوخوت، بیا به مې ځان په ځمکه داسې وغورځوه چې تا به ویل کومه ټوټه پرته ده، او هغه وخت به راپاڅېدم چې د لمر تودوخه به راباندې ولګېده. د بنو غفار خلکو به د هغه له خولې نه د لا اله الا الله ذکر ډېر اورېده او حیرانېدل به چې دغه سړی په څه لیونتوب اخته شوی دی. په دې وخت کې په مکه باندې د اسلام د لمر وړانګې خپرې شوې وې او محمد رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د توحید دعوت پیل کړی و. یوه ورځ د غفار قبیلې یو سړی مکې ته لاړ. هلته د توحید د بلنې له طرز نه خبر شو. کله چې بیرته راغی حضرت ابو ذر رضی الله عنه ته یې وویل: ای ابو ذر، ستا په څیر په مکې کې هم یو سړی شته چې دا کلمه لا اله الا الله چې ته یې وایي هغه یې هم وایي او خلک له بت پرستۍ نه منع کوي. ابو ذر رضی الله تعالی عنه د دې خبرې په اورېدلو سره سم د لاسه خپل ورور اونیس چې یو اوچت شاعر او ځیرک سړی و د حالاتو معلومولو لپاره مکې ته ولېږه. اونیس چې کله بیرته راستون شو ابو ذر رضی الله تعالی عنه ته یې خپل تأثرات وړاندې کړل او ورته ویې ویل: خلکو د توحید داعی ته شاعر او جادوګر وایه، مګر په خدای قسم هغه نه شاعر دی نه کاهن او نه جادوګر. هغه خلکو ته د نیکۍ په لوري دعوت ورکوه او له بدۍ نه یې خلک منع کول. د ابو ذر رضی الله تعالی عنه په زړه کې د سرور کائنات صلی الله علیه و آله وسلم د لیدو مینه څپانده شوه. په خپله مکې ته لاړ او د کعبې تر څنګ دېره شو. څو ورځې په لوږه په داسې حال کې تیرې کړې چې یوازې د زمزم په اوبو به یې ګزاره کوله. په پای کې حضرت علی کرم الله وجهه ورسره مخامخ شو او پوښتنه یې ورڅخه وکړه: وروره، زه دا څو ورځې تا دلته وینم چې نه پوهېږم د څه شي په لټه کې. حضرت ابو ذر رضی الله عنه ځواب ورکړ: که ته له ما سره مرسته کوې او زما حال نه افشا کوې نو خپل مقصد به درته ووایم. کله چې حضرت علی رضی الله تعالی عنه اطمینان ورکړ نو حضرت ابو ذر رضی الله عنه د زړه حال هغه ته بیان کړ. حضرت علی رضی الله عنه هغه له ځان سره د پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم حضور ته وروست او په اسلام مشرف شو. رسول اکرم صلی الله علیه و آله وسلم حضرت ابو ذر رضی الله عنه ته وظیفه ورکړه چې ته اوس بیرته لاړ شه، خپل قبیلې ته د حق دعوت وړاندې کړه او کله چې د دعوت د څرګند اعلان خبر درته ورسېده بیرته مکې ته راشه. حضرت ابو ذر رضی الله عنه عرض وکړ: ای د الله رسوله صلی الله علیه و آله وسلم، که اجازه راکوي په خدای قسم چې زه همدا اوس په مکه کې خپل اسلام اعلانوم. د الله حبیب رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم چې د هغه توده ولوله او د قربانۍ جذبه ولیدله چوپ پاتې شو. حضرت ابو ذر رضی الله عنه د نبی علیه السلام د دې چوفتیا نه وروسته د کعبې حرم ته لاړ. د مشرکانو یوې غونډې ته په خطاب کې وویل: ای خلکو، له یوه خدای نه پرته بل معبود برحق نشته او محمد صلی الله علیه و آله وسلم د الله رښتونی رسول دی.
د دې اعلان په اوریدلو سره مشرکان له څلورو خواونه په ابوذر رضی الله عنه باندې راټول شول او له حده زیات یې وواهه. په دې وخت کې حضرت عباس بن عبدالمطلب وړاندې شو او خلکو ته یې وویل دا سړی وپېژنئ، دا د بنو غفار د قبیلې څخه راغلی دی. که تاسو دی ووژنئ نو ستاسو یو تجارتي کاروان به هم د مقصد پړاو ته ونه رسیږي. نو ښه دا ده چې د بنو غفار قبیله د ځان دښمنه ونه ګرځوئ. د حضرت عباس رضی الله تعالی عنه په دې وینا سره یې ابوذر رضی الله عنه خوشي کړ. بیا له هغه وروسته حضرت ابوذر رضی الله عنه خپل وطن ته لاړ. هلته خپل کورنۍ او ټول قبیلې ته د توحید بلنه وړاندې کړه چې د هغې د بلنې په اثر زیاتره خلک په اسلام مشرف شول. حضرت ابوذر رضی الله عنه ډیر کلونه د اسلام د یو مؤثر داعی په حیث وظیفه اجرا کړه او په پای کې د تبوک له غزا نه مخکې مدینه منورې ته مهاجر شو. د تبوک په غزا کې ابوذر رضی الله عنه هم د سرور کائنات صلی الله علیه و وسلم په ملګرتیا کې په سفر روان شو. په لاره کې د هغه اوښ لاټ شو او له قافلې نه بیرته پاتې شو. مجبور شو د خپل سفر وسایل په خپلو اوږو باندې راواخیستل او اسلامي لښکر هم په یو ځای کې توقف وکړ. یو سړی پیغمبر صلی الله علیه و وسلم ته راغی او عرض ورته وکړ یا رسول الله صلی الله علیه و وسلم یو سړی له لیرې را روان دی، نه پوهېږم چې څوک به وي. رسول الله صلی الله علیه و وسلم وفرمایل ابوذر به وي. کله چې رانږدې شو نو په رښتیا هم ابوذر رضی الله تعالی عنه. رسول الله صلی الله علیه و وسلم وفرمایل ابوذر رضی الله تعالی عنه یوازې ګرځي، یوازې به مړ کیږي او د قیامت په ورځ به هم یوازې پاتېږي. یوه ورځ رسول الله صلی الله علیه و وسلم د صحابو په منځ کې ناست و. حضرت ابوذر رضی الله تعالی عنه راغی، سلام یې واچوه. پیغمبر صلی الله علیه و وسلم وفرمایل اسمان په داسې چا باندې خپل سیوری نه دی غورځولی او ځمکې داسې څوک په خپلو اوږو باندې نه دي راخیستي چې له ابوذر رضی الله تعالی عنه نه د رښتینې لهجې خاوند وي. هو حضرت ابوذر رضی الله تعالی عنه په هغه وخت کې د فدایانو له کاروان سره یو ځای شو چې له خدیجة الکبرا، صدیق اکبر، علی مرتضی او زید بن حارثه رضی الله تعالی عنهم نفرته بل چا د اشهد الله اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله کلمه نه وویلې. کله چې د دوالو جهانو سردار حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله وسلم له دې فانی نړۍ څخه رحلت وکړ، ابوذر رضی الله تعالی عنه د زړه دنیاګۍ هم ورانه شوه. مدینه منوره یې پرېښودله او شام ته لاړ او هلته هستوګن شو. حضرت ابوذر رضی الله تعالی عنه د ټولو اخلاقي محاسنو خاوند و. د دنیا له شتمنۍ څخه یې سخته کرکه کوله. د فقر ژوند یې خوښاوه. په حق ویلو کې د خپلې زمانې مثالي انسان و. اغنیاو ته د هغه د پیغام لنډیز دا و: ای شتمنه خلکو، که تاسې خپل مالونه د الله په لاره کې ونه لګوئ نو د قیامت په ورځ به ستاسې په ذخیره کړي دولت سره ستاسې مخونه، اړخونه او شاګانې وداغل شي. په یاد ولرئ چې په مال کې درې شیان شریک دي. لومړی وارث چې سترګې په لاره دی چې تاسې به کله له فاني نړۍ څخه رخصتېږئ چې ستاسې په مال او دولت باندې خېټه واچوي. دوهم تقدیر چې له تاسې څخه له پوښتنې کولو پرته خپله فیصله صادروي. او دریم په خپله تاسو که تاسې له دغو دواړو نه میدان ګټلی شئ او مسابقه وړلی شئ نو دا کار هرومرو وکړئ. همدارنګه الله جل وعلا فرمایي بسم الله الرحمن الرحیم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. ژباړه: تاسې هیڅکله نیکي نشئ موندلی تر څو چې د خپلې خوښې وړ شیان انفاق نه کړئ. یوه ورځ امیر معاویه رضی الله تعالی عنه حضرت ابوذر رضی الله تعالی عنه ته یو موټی پیسې ولېږلې. هغه سم د لاسه په بېوزلو وویشلې. په دویمه ورځ امیر معاویه رضی الله تعالی عنه د ازمیښت لپاره یو سړی ورولېږه چې هغه پیسې سهوا تا ته رالیږل شوي بیرته یې راکړه. مطلب دا و چې که پیسې ورسره پاتې وي نو پوښتنه به ترېنه وشي چې ته خو د یوې ورځې لپاره هم مال جمع کول ناروا بولې او په خپله دې ولې دا کار کړی. خو ابوذر رضی الله تعالی عنه د قاصد په جواب کې وفرمایل ما هغه پیسې د سهار له ختلو مخکې په مسکینانو ویشلي. امیر معاویه رضی الله تعالی عنه ته چې دا خبره ورسېدله ویې ویل واقعا چې ابوذر غفاري رضی الله تعالی عنه
رښتونی دی څه چې وایي عمل هم ورباندې کوي. د عمر په پای کې حضرت ابوذر رضی الله تعالی عنه د عربو په بیدیا کې ربضه نومي ځای ته لاړ او هلته میشت شو. د 19 هجري کال د حج په شپو کې ناروغ شو. یوازې د هغه میرمن او یوه لور ورته ناستې وې او ژړل. حضرت ابوذر رضی الله تعالی عنه پوښتنه وکړه ولې ژاړئ؟ هغوی جواب ورکړ ته په یوه بیدیا کې وفات کیږي، څوک به ستا په کفن او دفن کولو کې له موږ سره مرسته کوي؟ ابوذر رضی الله تعالی عنه جواب ورکړ چې رسول اکرم صلی الله علیه و آله وسلم یوه ورځ موږ څو کسانو ته ویلي وو چې له تاسې نه یو تن په یو بیدیا کې وفات کیږي او یوه ډله لاروي مسلمانان به د هغه په جنازې کې ګډون کوي. اوس له هغې جملې نه یوازې زه پاتې یم، نور ټول په ښارونو کې وفات شوي دي. نو د رسول اکرم صلی الله علیه و آله وسلم د وینا مصداق همدا زه یم. همداسې وشول. یوه ډله سپاره راغلل چې کله عبدالله بن مسعود چې حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنه هم پکې وو، هغوی د حضرت ابوذر غفاري جنازه ادا کړه او په ډیر احترام سره په نامناکو سترګو خاورو ته وسپارله.